نن درته د طبنامې نه د خوشحال خان خټک هغه کلام وایم کوم چې هغه د سر درد علاج چې دی هغه ښودلی دی او د سر درد علاج مې خوراک چې دی یا کب خوراک چې دی په دې کې دی خو کم یو کب پخولو طریقې څه ده د خوراک طریقې څه ده دا ډېره په تفصیل سره هغه ویلي ده نو دا درته وایم نو دا داسې نظم دی چې د سر درد علاج د دې نوم دی او دا کې دی وایي چې که تازه مې څوک واخلي کره ووي لا بهتر او اندرونی درست خالی کا او علایش کړه بدر او د مروا په پاڼو ډک شي د ګېډه درست زیګر او بیا یې ګېډه سره کوک کا چې محکم شي لر و بر او د کنجد پتیلې پوخ کا د کنجد پتیلې پوخ کا او چې ښه پوخ شي سراسر بیا د پوخ مې راواخلي له روغنه ګرم تر او په طباخ کې د پرېږدي په طباخ کې د پرېږدي چې غوړي شي ترې بدر او بیا د صاف هغه غوړي کا بیا د صاف هغه غوړي کا په شیشه دی یې کا در او په سماح کې یو ساس کې او یا په پوزه کې اندر او چې د درد سختن دا وکا چې د درد سختن دا وکا پرې ورکېږي درد سر او که هغه مې سکو خوري سود یې یاد لري بیشتر نو اوس په دې کې د مې د پخولو طریقه ده د خوراک طریقه ده خو څنګه او دا درته وایم نو دی وایي چې تازه مې راواخلی یعنې که څوک یې ونیسي په اوبو کې خوړ کې سیند کې یا په بل ځای کې ډنډ کې یا واخلي ځان له په پیسو باندې خو تازه مې او که دا مې رهو مې وي نو لا ښه ده نور هر مې کېدی چې خو رهو مې د یاد کړی دی خوشحال خان خټک بیا وایي اندرونی درست خالي کا د خېټه چې ده دا ټوله پاکه کا په شلکۍ باندې وسیره یا چاقو باندې او دننه چې کوم علایش دی د په خېټه کې دا ټول وغورځوه لرې کا ګزار کا وایي د مروا په پاڼو ډک شي او د ګېډه درست ځیګر مروا زیله ده یا بوټی دی په اوبو کې دننه کېږي مې خوري د پاڼې دا بوټی خوږ دی خوشبويي ده خو دا زهریله دی نو دا ځکه لرې کول پکار دی چې دا پکې پاتې دننه نه شي او اوس خوشحال خان خټک ته دا هم معلومه وه چې د مې خوراک څه دی په ډنډ کې د نورو شیانو علاوه د مروا پاڼې خوراک دی بیا وایي د کنجد په تیل پوخ کا کنجد معنی چې ده هغه د کنځلې تیل دی د کنځلو په تیلو کې پوخ کا او چې ښه پوخ شي دا مایه ښه برابر شي دواړو طرفونو ته یې واړوه چې ښه ښکلی پوخ شي او ښه دې نه مخکې بل ټکي بیا یې ګېډه سره کوک کا بیا یې ګېډه سره کوک کا چې محکم شي لروبر نو دا کوک ټکی چې دی دا ما ډېر خواري وکړه په دې باندې دا په دې فرهنګ کې هم نه و فرهنګ مې هم پسې ولټوه او بیا مې پسې دا دغه چې کوم بل کتاب دی د تاج اللغات دا تاج اللغات مې پسې هم ولټوه نور ځایونه مې هم ولټول خو معنی مې پیدا نه کړه ګوګل کې پې هم پوه نه شوم نو بیا محترم احمد فواد لامې صاحب چې زموږ همکار دی دوست دی او په درۍ باندې هم پوهېږي نو هغه ته مې ټلیفون وکړه چې په نیکۍ راورسېږه پیره بابا نو چې کله هم زه ورته ووایم نو ما سره دا یو خو دا پرونسیشن چې دی ټکې به وایي څنګه دې کې هم کومک رسلو کې بل معنی هم زر راته وایي نو هغه وویل چې دا کوک چې دی د دې درزیتوب دی سرخیماري ده ګنډل دي سکڼل دي دې ته وایي تا وهل دي او بیا غرت دا هم وویل چې په کابل کې دا سرخیماران چې دي درزیان یا د ټیلر ماسټران نو دوی چې کله تا له جامې جوړ کړي یا کوټ جوړ کړي یا د واسکټ جوړ کړي نو یو ځل درته وایي چې راشه خامې کوک مې کړی دی یعنی کچا تار مې والی دی اول دا وګوره چې ستا په دې ولو باندې سم دی په سینه سم دی نو بیا به پې پوخ تار وومه دا په دې دا کوم اپ سکیل ټیلران چې دا اکثر هم دا کار کوي دا کوټ دا سوټ چې جوړوي نو دا اول پوخ نه جوړوي اول کچه جوړ کړي نو بیا یې تا باندې وګوري بیا یې د هغې د وروسته پوخ کړي نو دا فواد لامې صاحب را سره کومک وکړه نو په دې کتابونو کې د کوک ذکر نه و نو وایي چې اول دا وسکڼه دا مایع چې دی دا خېټه چې کله پرانځي ځکه چې دا امکان موجود دی چې دا په دې غوړو کې په دې تیلو کې دا پخی نو دا ماتېدی شي نو چې دا مات ته نه شي او بیا وایي د کنجد په تیل یې پوخ کړي یعنې د کنځلو په تیلو کې پوخ کړه چې ښه پوخ شي نو بیا د پوخ مې راواخلي او له روغنه ګرم تر د تیلو نه ګرم چې دا راکوز کا او په تباخ کې دې پرېږدي په تباخ کې دې پرېږدي چې غوړي شي ترې بدر تباخ معنی چې دا اشپز دی یا کوک دی
یا پخونکی دی، خو دلته کې معنی چې دا د تبۍ هم ده، طبقې هم دی، خو دې ځای کې خوشحال معنی د رکیبۍ یا کاسا کم ته چې پلیټ وي په دې کې پرېږده او چې غوړي ته لاړ شي. خو غوړي خو د مۍ نه تللی شي د ډېرو ځایونو، خو یو نیم ځای پکې خوشحال خان خټک وایي داسې دی چې د هغې نه غوړي نه ځي. مثال په توګه په سماخ کې یو ساس کې یا په پوزه کې اندر، نو دی وایي چې بیا د صاف هغه غوړي کا په شیشه دی کایي در، یعنې هغه غوړي چې کوم ځایونو کې پاتې شوي دي په سماخ کې یا په پوزه کې، دا په شیشه یا کاشوغه باندې کوم ته چې سپون وایي په دې باندې راوباسي. سماخ معنی په وک کې، د مۍ په وک کې چې کوم تیل دي یا په پوزه کې تیل دی هغه هم راوباسه، راوګروه. او چې دا وکړي وایي چې د درد سختن دا وکړه چې کوم سړي په سر درد چې دا کار وکړو نو پرې ورکېږي درد د سر درد پرې ورکېږي. او که هغه مۍ سکو خوري سود یاد لري بیشتر، نو که دا مۍ سکو خوري نو تر ډېره وخته پورې په سر درد نه راځي. اوس خبره دا ده چې د مۍ سره سر درد ورکېږي که نه ورکېږي، هغه وخت کې به علاجونه داسې وو، نسخې به وي، حکیمي نسخې به وي. خو په دې دور کې خلک ګولۍ خوري، دوايانې خوري، ستنې دي، ډاکټران دي، نو کېدای شي ډاکټران د دې سره متفق وي چې د مۍ سره سر درد ښه کېږي، خو ما ته علم نشته دی، کېدای شي ښه کېږي، کېدای شي نه ښه کېږي. البته په طبنامه کې خوشحال خان خټک وایي چې سر درد مو د مۍ سره ښه کېدای شي که مۍ مو وخوړ. ښه ورځ.